سلام د افغانستان الکترونیکي زده کړو ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ وسات په خیر هیله د ښه یاستئ ګرانو زده کوونکو د سید الله صافي سره د ژورنالیزم زده کړې نن 15 لوست دی ګرانو زده کوونکو په تیر درس کې موږ د فیچر په اړه باندې غږېدلو فیچر مو وپېژاندو نن زموږ د درس موضوع ده د فیچر ډولونه د فیچر په ډولونو باندې غږېږو چې فیچر کوم ډولونه لري راځو نننۍ موضوع ته چې زموږ د بحث موضوع ده د فیچر ډولونه نن د فیچر په ډولونو باندې غږېږو ګرانو زده کوونکو د فیچر ډولونه ما دغه دی په تاسو ته لیکلي دي چې همدا د فیچر ډولونه دي او فیچر په همدغو ډولونو کې جوړېدلی شي په دې کې لومړی تاریخي فیچرونه دي تاریخي فیچرونه هغه فیچرونو ته ویل کېږي چې په تاریخي پیښو تاریخي اشخاصو او تاریخي ځایونو باندې جوړ شي کومو فیچرونو ته ویل کېږي چې تاریخي پیښو ځایونو او بل چې شخصیتونو باندې جوړ شي تاریخي فیچرونه هغه فیچرونه ته ویل کېږي چې په تاریخي ځایونو تاریخي پیښو او تاریخي اشخاصو باندې جوړ شي تاریخي پیښې لکه مثلا د افغانستان ازادي اخیستل دا یوه تاریخي پیښه وه همدارنګه تاریخي ځایونو هغه ځایونو ته ویل کېږي چې تاریخي شالید ولري لکه د پکتیا بالاحصار دا چې دی یو تاریخي ځای دی همدارنګه تاریخي شخصیتونه هغه چاته ویل کېږي چې د تاریخ په اوږدو کې له ځان څخه مېړانه ښودلې وي لکه غازي امان الله خان چې افغانستان ته ازادي واخیستله موږ کولی شو چې په دغه تاریخي پیښه چې افغانستان ازادي اخیستلو په د باندې فیچر جوړ کړو چې دا بیا تاریخي فیچر شمیرل کېږي همدارنګه د پکتیا بالاحصار چې تاریخي ځای بلل کېږي په همدې باندې فیچر جوړول دا بیا تاریخي فیچر بلل کېږي په غازي امان الله خان باندې فیچر جوړول دا بیا تاریخي فیچر ګڼل کېږي چې په یو تاریخي شخصیت باندې جوړ شو بل راځو ټولنیز فیچرونه دي په ټولنیز فیچرونه هغه فیچرونو ته ویل کېږي چې په ټولنې څخه راجګ شوو موضوعاتو باندې جوړ شي مثلا په دغه ټولنه کې خلک ژوند کوي د دغه ټولنې یو وګړی راجګېږي یوه اختراع کوي چې د هر شي اختراع اوسېږي خو د ټولنې یو وګړي اختراع وکړله همدغه یو ټولنیز فیچر دی چې بیا موږ په دغه اختراع باندې فیچر جوړوو ځکه دغه شخص خو په ټولنه کې اوسېدو له ټولنې راوچت شو همدارنګه د ټولنې په دودونو کلتورونو دستور او همدارنګه د ټولنې په خلکو باندې د ټولنې په ژوند باندې په دې باندې فیچر جوړول ټولنیز فیچرونه شمیرل کېږي بل سیاسي فیچرونه دي سیاسي فیچرونه د یو هیواد په سیاست د سیمې په سیاست نړیوال سیاست باندې یو هیواد هم سیاست لري هم دغه هیواد د سیمې سیاست هم لري او نړیوال سیاست هم لري په دغه ټولو سیاستونو باندې په سیاسي ننګونو باندې سیاستمدارانو باندې په دغه مسایلو باندې فیچر جوړول سیاسي فیچر بلل کېږي ښوونیز او روزنیز فیچر لکه څرنګه چې تاسو ته ما د ژورنالیزم په لومړنیو درسونو کې ویلي وو په ژورنالیزم کې اوس وخت کې افغانستان کې ښوونیز ژورنالیزم ته ډېره اړتیا لیدل کېږي ځکه افغانان چې د ښوونې او روزنې ته اړتیا لري او دغه ژورنالیزم یوازې داسې نه چې خلک خبروي خلک چې د شي په اړه خبروي بیرته د همدغې شي په اړه روزنه هم ښوونه هم ورکوي ورته نو همداسې لکه ښوونیز فیچرونه هم شته دی ښوونیز فیچرونه په دوه برخو کې راتللی شي یو خو همدغه له شي چې خلک خبر کړل بیرته د ده په اړه ورته ښوونه کول او روزنه ورته کول چې څه ډول دوی حالات اختیار کړي مثلا د کوویډ 19 ناروغي رامنځته شوله البته د کوویډ 19 ویروس رامنځته شو دغه د کوویډ 19 ویروس په اړه رسنیو خلک خبر کړله خلک کې خبر کړل چې د کوویډ 19 ویروس رامنځته شو بیرته یوازې خلک همداسې خبرېدو کې پرې نه ښودل له ده وروسته یې ورته طبي لارښوونې وکړلې ډاکټرانې په رسنیو کې میلمانه کړه همدارنګه رسنیو کارکوونکو په خپله دوی ته سپارښتنې وکړلې چې ماسک واچوئ او نور هغه طبي کومې لارښوونې وي چې دغه یې ورته وکړه دا یو اړخ شو ښوونیز بیا په همدغه شانې حالاتو کې موږ کولی شو په دغه پیښو باندې ښوونیز فیچرونه هم جوړ کړو بل د ښوونه او روزنه ورته ورکول په تعلیمي برخه کې خاص چې دا دویم اړخ شو یو خو هماغه پیښې رامنځته شولې هغه په اړه ورته ښوونه وکړله بل خاص د تعلیم په برخه کې چې تعلیم دوی ته وړاندې کړي مثلا مختلفو برخو کې د انګلیسي ژبې به زده کړې د رسنیو نه وړاندې کېږي تاسو به ډېر کتلي وي د راډیو او تلویزیون نه د انګلیسي ژبې زده کړې وړاندې کېږي چې دا دوهم اړخ شو موږ کولی شو په لومړي باندې فیچرونه جوړ کړو په دې دوهم یې هم جوړ کړو چې دا بیا ښوونیز فیچرونه بلل کېږي څېړنیز فیچرونه دي ګرانو زده کوونکو موږ ویلي چې د ژورنالیزم یوه برخه څېړنیز ژورنالیزم دی په دغه ژورنالیزم باندې موږ مفصل غږېدلي یو بحث مې پرې کړی اوس څېړنیز فیچرونه هم شته دی لکه څرنګه چې په ژورنالیزم کې څېړنیز ژورنالیزم ته ډېره اړتیا لیدل کېدله تحقیقي ژورنالیزم ته ډېره اړتیا لیدل کېدله همداسې څېړنیز فیچرونو ته هم اړتیا لیدل کېږي لکه څرنګه چې فیچر د ژورنالیزم یو مهم ژانر دی او له نورو ژانرونو ورهاخوا
په فیچر کې موږ کولی شو چې یو څېړنیزه موضوع یوه تحقیقي موضوع دغه پکې ډېره ښه وړاندې کړو ځکه چې فیچر خو موږ درته ویلي وو که نه چې یوه کیسه ییزه ژبه لري خو البته دې کې حقیقت وړاندې کېږي نو دې کې به یوه څېړنیزه موضوع څومره خوندوره وړاندې کېږي نو دا د څېړنیزو موضوعاتو لپاره ډېر مهم ژانر دی او دغه څېړنیز موضوعات کېدلی شي په مختلفو برخو کې شي ټولنې په هره برخه کې شي او دې نه د هرې برخې معلومات کېدلی شي چې دا په تاریخي برخه کې اوسېږي ټولنیزه سیاسي ښوونیزه ساینسي شخصي اقتصادي په دې ټولو برخو کې کولی شو چې موږ څېړنیز فیچرونه جوړ کړو بل چې دي ساینسي فیچرونه دي ساینسي فیچرونه د ساینس په پرمختګ په اختراعګانو په دغه موضوعاتو باندې جوړیږي او بل شخصي فیچرونه دي شخصي فیچرونه په شخصیتونو جوړیږي چې دې کې بیا دوه ډوله شخصیتونه دي یو مړه شوي او بل ژوندي شخصي فیچرونه په شخصیتونو جوړیږي هغه شخصیتونه چې په ټولنه کې له نورو مخکښ اوسیږي یا له نورو ډېرې لاسته راوړنې ولري په همدغه شخصیتونه جوړیږي چې دا شخصیتونه په دوه ډوله دي یو مړه شوي چې مړه شوي شخصیتونه وي د تاریخ اشخاص وي پخواني لکه ما چې غازي امان الله خان یاد کړو همدارنګه بل ژوندي شخصیتونه دي چې ژوندي اوسیږي لکه په اوس وخت کې ډاکټر صاحب اشرف غني همداسې نور شخصیتونه چې په ټولنه کې له نورو متفاوت وي یا لاسته راوړنې ولري یا په یو موقف کې اوسیږي مشهور اشخاص وي همدغه شخصیتونه باندې فیچرونه جوړیږي بل اقتصادي فیچرونه دي چې په اقتصادي ننګونو پرمختګونو او د اقتصاد اړوند په ټولو مسایلو باندې دغه فیچرونه جوړیږي ګرانو زده کوونکو د فیچر په ډولونو کې مو ویل چې تاریخي فیچرونه ټولنیز فیچرونه سیاسي فیچرونه ښوونیز او روزنیز فیچرونه څېړنیز فیچرونه ساینسي فیچرونه شخصي فیچرونه او همدارنګه اقتصادي فیچرونه شتون لري ګرانو زده کوونکو د نن ورځ درس همدومره و په راتلونکو درسونو کې به د فیچر اړوند په نورو موضوعاتو باندې بحث وکړو تر بیا ښه